ما درته نه ویل چې مکوه د زغم نه یمه ما درته نه ویل چې مکوه د زغم نه یمه راشه که اوس مې تماشه کوي نو سم نه یمه ته اوس زمانه د حالاتو تپوس ولې کوي ښه درته پته ده چې غم کې یم بې غم نه یمه خلق دماغ غیبتونه د جانان نه کوي خلق دماغ غیبتونه د جانان نه کوي زمانه زر هم شتکار هم کوي لړم نه یما یار دې زما هر خبره غر ته نه خېجوي ما نه غلطي کیږي انسان یم محکم نه یما ما ته دیو نظر کاته د جانان تیر او تمام زه د درملو بیمار نه یم د دم نه یما قرار یار زندگی د تیرېدلو نه ده څه وکړم مرګ ته هم تیار یم او هم نه یما بل غزل دی چې ګیله به څه کړم د طرفه مې د یار هم کیږي داسې خولې شته چې د هغې ماته هزار هم کیږي زړګیه ته وړه خبره دومره مه غټوه د مینې لوبه ده په دې کې خو انکار هم کیږي دا خو لا ځان له د خنجر د سکو زیات تیره دي زه قسم خورمه که د یار د بڼو شمار هم کیږي خلک د مینې ناراستی بیا په قسمت بدلوي خلق د مینې ناراستی بیا په قسمت بدلوي دا بعضې کار چې وي په دې کې خو تلوار هم کیږي دلته د زړونو بیماران خلق په تن درولي عجیبه ده چې پوښتنه د بیمار هم کیږي ښکلو که تاسو د ځوانۍ نه صدقه ورکوئ درمان صاحب د شوخۍ بخښنه غواړم ښکلو که تاسو د ځوانۍ نه صدقه ورکوئ دا بعضې صدقه خو په قرار هم کیږي دا اخیری غزل دی چې خدای خبر څه شوي چې وران او ودان چغې وهي حالات بدل دي ځکه ځمکه او اسمان چغې وهي تاسو باران ته خوشحالیږئ خو خبر ترې نه یئ تاسو لږ غوږ کېدئ باران ته باران چغې وهي دا که په خوله باندې څه نه وایي پروا نه کوي زه خو یې وینم چې نظر د جانان چغې وهي لامل هم دا دی چې قایل د محبت نه یمه نګنام صاحب دا شعر واورئ لامل هم دا دی چې قایل د محبت نه یمه اکثر د شپې په خاموشۍ عشقان چغې وهي شاید خطر وي ورته ځکه چې حالات داسې دي نور مې په تن کې را تنګ شوی ایمان چغې وهي ما لوټ کوي هم او احتیاط کوي چې حال مه وایه ما لوټ کوي هم او احتیاط کوي چې حال مه وایه زه به څه نه وایم زما دا ګریوان چغې وهي هغه قرار دی خو بس دومره ده چې تا پرېښودو اوس پسې چمکې د کوڅې ماشومان چغې وهي ډېره مننه